بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شپږم د اپریل کال 2016 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د افغانستان پاکستان د لنډ خبرونو نه علاوه نور ټول نړیوال ډیر مهم خبرونه دي چې د کړکېچ د ایران د عربي نړۍ او د امریکا ترمنځ په دې باندې خبرې کوو چې آیا دا موضوع ورانۍ خواته روانه ده که دا سمیدلو خواته روانه ده د امریکې څه حالت دی. دغه ټول موضوعات به انشاءالله تاسو به ورو ورو په دې کې واضح او معلوم شي. راځم په د افغانستان پاکستان په هکله. افغانستان او د پاکستان ترمنځ سنګرونه ښه ګرم دي، دواړو طرف نه جنگ روان دی او د کونړ د سرکاڼو په ولسوالۍ کې افغانستان پوځیانو دوه پاکستانی پوستې فتح کړي دي او پس له هغې نه کاملا مسمار کړي دي او له منځه وړي دي، یعنې دغه کړي دي، ختمې کړي دي. همدارنګې په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو او د پاکستان تر پوځ ترمنځ سخته جګړې شوې دي، سخته جګړه شوې ده او په دې کې یو لوی د خبر دا و چې اول ځل لپاره ازادي غوښتونکو د ټانک ضد میزایلونو نه کار اخیستی. هغه میزایل چې ټانک وهي او ذوبوي یا اور ورته کوي، ختموي یې، چې دې باندې خپله پاکستان اردو وارخطا ده چې دا اسلحه ازادي غوښتونکو د کمه کړله، ځکه چې که دوی دا تهمت په افغانستان وایي خو افغانستان دا اسلحه نه لري، نو دا اسلحه دوی له کمه کړله، تازه دوی ته لاسته ورغلې ده. او بر علاوه دې نه داسې ټوپک نه کار اخیستی دی چې هغه هم د M416 اسلحې په دغه امریکایي په نوعیت اسلحه ده او د دې نه دوی استفاده کړې ده چې دا سیمي اتوماتیک رایفل دغه کې یادیږي، اسلحه کې چې ډېر لرې نه خپل هدف وهي، دښمن چپه کوي او ډېر مؤثره اسلحه ده چې دا په خپل دغې دې ته حیران دي پوځیان چې دا دوی له کوم ځای نه کړله. راځم په نړیواله سطحه د ایران یو پیاوړی پروفیسر دی محمد براندي چې په نړیواله سطحه په یوازې ځان خپل د مملکت استازیتوب کوي او ټوله نړیواله غربي میډیا سره د یوازینی ایرانی دی چې په انګلیسي ژبه باندې د خپل د خاورې د هر حالت نه دفاع کوي. ژوند موږ خطر کې دی خو با وجود د دم د ډېر په زړوره توګه باندې لګیا دی او ډېر خبرونه او ډېر مؤثر او موثقي دی. په د امریکا او د ایران د جګړې متعلق چې دا کوم یو امریکې عملیات وکړل او د دې ته F-15 او F-15 طیارې ووهل شولې او څنګه چې ما تاسو ته اطلاع درکړې وه چې 8 طیارې لګېدلې دي. اوس په دې نن ورځ چې پرون رئیس خبر دغه شوی دی، بعضې خبرونو کې 10 ویل کېږي او بعضې خبرونو کې 12 ویل کېږي چې 12 طیارو پورې له منځه تللي دي. په دې باندې به وروستو خبرې کوم چې آیا دا واقعا د کوم پلان لپاره دا تیاري راغلی وي، آیا رښتیا د خپل د هغه پیلوټ پسې راغلی و که نه هدف بل څه و. په ظاهرا دوی اعلان دا وکړه چې د خپل پیلوټ پسې راغلی و. پروفیسر محمد براندي وایي چې د دواړو طرفو علاقې په د پیلوټ په نیولو کې، ځکه چې ایران هم د قیمت کې خوده چې دا پیلوټ چې دی تښتېدلی دی دا باید ونیول شي او امریکا هم خپل زور ولګو چې خپل پیلوټ ژوندی یا مړی باید د ایران لاسته پرې نه وځي. دا وایي چې دا ولې د دوی دواړو لپاره د ارزښت لري. وایي چې که چېرته ایران دا کس ونیسي او نړۍ ته یې وښیي، نو پروفیسر محمد براندي وایي چې دا به د امریکې لپاره بالخصوص ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي مرګ وي او دا به د دوی د هغه قدرت او د دغې اختتام وي، ځکه چې دوی ټول دنیا ته ویل چې موږ د امریکا د ایران ټول دفاعي سیستم ختم کړی دی. دوی نه تنها چې دوی تیارې ووهلې بلکې پیلوټ هم ترې نه ونیسي او کله چې د امریکا خلک دا وګوري نو ډونالډ ټرمپ باندې به ژوند لږ زره مشکله شي. نو د لپاره چې خپل د شکست او خپل د ماتې نه بچي په هر قیمت چې امریکا باید دا پیلوټ ته نجات ورکړي او ترلاسه کړي او که چېرته په ایران دا ترلاسه کړي، ایران به په پیاوړي پوزیشن سره پیاوړي دغې سره به ولاړ اوسي او د هغې په لاس کې به د بارګین لپاره یعنې د داو او د منجلاب لپاره به
لوی دغه لاس کې ځکه چې د دې پیلوټ نه هغه ډیره استفاده کولی شي او ډیر خپل اهداف ترلاسه کولی شي. د پیلوټ د دغه په حق ویل کیږي چې د یو د هلیکوپټرونه چې د نجات لپاره راغلی و هغه دومره ټیټه راغلی و چې د ښکته نه په تفنګچې باندې ایښتل شوې ده. د هلیکوپټر بلیک هاکس طیاره چې ډېر قیمتي طیاره ده د امریکایي، دا په تفنګچې ایښتل شوې ده او د تفنګچې د دغې نه د دې پیلوټ چې دا مرمۍ دغه شوې ده د دې خپۍ زخمي کړې ده او د په زخمي حالت کې د دې دغې نه بلیک هاکس نه خپله بلیک هاکس طیاره ولوېدلې ده، زرې زرې شوې ده، پیلوټ یې بهر وتی دی او طیارې سقوط کړی دی. د دې لپاره چې د بلیک هاک طیاره د ایرانیانو لاسته ونه لوېږي، امریکایانو دا منطقه بمبارد کړې ده چې طیاره کاملا مسماره شي او ایرانیان ترېنه استفاده ونه شي کولی، ځکه چې هغوی یېرېږي چې دا به د ایران لاسته ولوېږي او چینایان به دا واخلي او ریورس سایکل سیستم کې به ترېنه ګټه اوچته کړي. همدارنګې په دې هکله دغه کېږي چې ایران اعلان کړی دی چې داسې دافع هوا یعنی د خپل د دفاع لپاره اسلحه ترلاسه کړې ده چې د دښمن هر نوع دغه هوایي برید وهلی شي او له منځه یې وړلی شي او د هغې د ځواب ورکولو توانایي لري. په دغې برید کې چې دوی غوښته چې خپل پیلوټ ته نجات ورکړي، دوی د C-130 یعنې C-130 او همدارنګې AC-130J او H-130J د دې طیارونه هم امریکایانو کار اخیستی دی. په دې هلیکوپټرو کې د بلیک هاکس نه کار اخیستی دی او د MS-6 هلیکوپټر نه کار اخیستی دی او په دې کې د تیل ورکولو جهازونو KC-135 نه هم کار اخیستل شوی دی. د ده لپاره ویل کېږي چې ډېر جهازونه په یو وخت کې عملیات ته راغلي وو. آیا دا رښتیا هم د پیلوټ د خلاصولو لپاره راغلی و یا نه؟ که تاسو یاد چې په تېرو برنامو کې ما تاسو ویلي چې امریکا اعلان کړی دی چې د ایران د یورانیم غنا ځای موږ ته معلوم شوی دی، دا په اصفهان کې د یو غره په لمنه کې دی او موږ به دا د هغې ځینه اپریشن به کوو، عملیات به کوو او دا 500 کیلو یورانیم چې دی دا به موږ د هغې ځینه وړو. نو دا دومره تعداد باندې تیاري خو د یو کس لپاره خو نه راځي که نه، د یو پیلوټ لپاره دونه تیاري خو نه راځي. دا دونه د تیاري چې راغلي دي په دې کې هلیکوپټر هم دي، C-30 د AC-130J د H-130 د KC-135 د MS هلیکوپټر دي او دې کې مثلا نور جنگي جیټونه هم دغه شوي دي، ویل کېږي چې سم مکمل 10-12 کاروانه راغلی و. نو دلته داسې یو ګمان ځي چې ممکن دوی دغه په نامه د پیلوټ راغلي خو هماغه عملیات چې دوی ویلي خفیه و عملیات به کوي یورانیم، دا خو د اصفهان په ساحه کې د عملیات شوي دي او دوی د دغه عملیاتو دپاره راغلي وو. دغه عملیات د دوی ناکام شوي دي او د دې په نتیجه کې ایران د دوی دغه تیاري ویشتلي دي او ویل کېږي چې کم از کم د 2 میلیارډو نه زیات امریکې ته په دې عملیاتو کې خساره رسېدلې، ځکه چې اکثرا تیارې چپه ولیدلې دي. امریکایانو دا اعلان کړی دی چې دا تیارې گویا د دوی په خپل په منځ کې ټکر شوي دي، یعنې دا داسې ښیي چې ایران نه دی وهلي، ایران کې دا طاقت نشته دی. خپل خلکو ته یې چون دروغ ویلي دي چې ایران چې دی موږ دفاعي سیستم له منځه وړی دی، اوس چې ایران یې وهي نو دوی خپل خلکو ته مخ نه لري. اوس دوی دا بهانه کوي چې دا خو دا خپله په فضا کې لګېدلي دي، لکه هماغسې په 1980 کې چې دوی په تهران یو عملیات کړی و، بیا دوی په بازګشت کې چې هلیکوپټر یې په تښتېدو کې خپل په منځ کې سره لګېدلی وي، 2 هلیکوپټره ولوېدلي وو، 8 کسه امریکایان پکې مړه شوي وو په 1980 کې. دا د هماغې سیناریو تکرار دی. همدارنګې امریکا د B-52 یا B-250 طیارې چې ډېر جګ پرواز کوي او دا د امریکا هغه په حساب قوي ترینې طیارې دي چې کله یو ملک یو ځای دی بالکل اوارایي کارپټ بامینګ چې ورته وایي، یعنې د قالینې په توګه باندې بالکل اوارول کوي، چې دا 80,000 پاونډه چې 10 ټنه شي، 10 ټنه دا ځان سره اسلحه ځان انتقالولی شي په یو وخت کې او دا د ډېر جګې فضا نه غورځولی شي. دغې تیارو د ایران په فضا باندې نن ګرځېدلې او د ایران فضا باندې دا ځکه چې دا کله په دې فضا باندې راځي
ځکه ډونالډ ټرمپ اخطار ورکړی دی چې 48 ساعته بعد به د ایران بالکل اوارهیي او له منځه به یې وړي. نو دا تیاري په دغې راغلي دي، په پرواز راغلي دي او دلته یې څارنه کړې ده، مګر کوم عملیات یې ترسره کړي نه دي. همدارنګې ډونالډ ټرمپ وایي چې ما د همدارنګې ډونالډ ټرمپ وایي چې ما ترکانو ته وبخښئ کردانو ته کافي اسلحه ورکړې ده، اوس دا د دوی په لاس کې ده چې دوی څه وخت قیام کوي د ایران د نظام په مقابل کې. یعنی امریکا تر آخري تلاش دا دی چې په یو رقم یو څوک په دې نظام کې را داخل شي تر څو دا د جنگ بار چې دی د ده د اوږو نه کوز شي. خو د ده په مقابل کې ډونالډ ټرمپ دغې ویلي دي، د اردوګان دا ویلي دي چې که چېرته کردان د ایران جګړې ته راننوتل، ځکه چې ډونالډ ټرمپ خو واضح ویلي چې ما اسلحه ورکړې ده او پرېمانه اسلحه مې ورته ورسوله او پیسې مې ورکړي دي، اوس د کردان به خپل باید ایران کې کاروایی شروع کړي. ترکیه دا ویلي دي چې که چېرته دای خلک جنگ ته د ایران ته ورننوتل، ترکیه به جنگ ته راننوځي او د اسرائیل په مقابل کې به دا مستقیما دریځ به نیسي. امریکا ته دا اخطار ورکړی دی او دا وارننګ یې ورکړی دی. همدارنګې د فرانسې رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون د ایران د جګړې په هکله د ویلي چې د ټرمپ دریځ چې دی هر دقیقه او هر زمان بدلیږي، د په یو موقف نه لري. ماکرون چې د جنوبي یا سویلي کوریا په سفر باندې و، هلته د ټرمپ موقف د ناتو او د دغه سازمان د تضعیفولو په هکله یې وویل چې متحدینو د ایران پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ ونه کړ. متحدین نه مطلب د اروپا نه دی، او ټرمپ وایي چې هغه پر دې غور کوي چې امریکا له ناتو نه وباسي. یعنی امریکا دا تصمیم نیسي چې ناتو نه ووځي په کوم شي چې د ناتو قانون له مخې اسانه کار به نه وي. یعنی دی په اسانه دی، خو ډونالډ ټرمپ وایي زه د ناتو نه وځم، خو ناتو قانون کې داسې یو دغه ده چې یو غړی په اسانه باندې ناتو نه وتی نشي. دی دا وایي چې ممکن ډونالډ ټرمپ به دا تصمیم چې تر څو نیسي د حکومت به ختم شي او بل څوک چې رئیس جمهور راشي هغه به د ناتو نه نه وځي. ماکرون همداراز د هرمز د تنګي په هکله وویل چې ټرمپ یې د زور له لارې پرانیستلو خبرې کوي. ده وویل چې د هرمز تنګي آزادولو لپاره پوځي عملیات ترسره کول له واقعیت نه لرې خبره ده. یعنی د فرانسې مشر وایي چې دغه دی وایي چې زه په زور باندې د خلاصوم او عملیات کوم، دغه کار دوی نشي کولی امریکایان، او دا په زوره نشي خلاصولی، ځکه چې دا یو غیر واقعي خبره ده، ځکه چې دا په ډیر وخت ونیسي او هر کشتۍ چې د ایران د سپاه حفاظداران د دغې لاندې راشي هغه به وهل کیږي. کله چې دا وهل کیږي نو دا تنګه آزادول او خلاصول د امریکا د کوم قوت توانایي نه ده، ځکه چې دا یو شریکي جنگ باندې مبادلېږي او هلته ایران چون په دې خاوره کې د سیمه کې دی او سپاه حفاظداران یعنی دوی ورته IRGC یعنی د ایران ریپابلیکن ګارد قطعه ورته وایي، دا به سخته ستونزې پیدا کړي او ایران بیا دیم ورسره اضافه کړې ده. دغې ماکرون وایي چې ایران بالستیک میزایلونه هم لري او د ایران هم دغه چې دی د ایران د همغږۍ پرته د هرمز د پرانیستلو فکر کول غلط دی او دا د زور د لارې نه پرانیستل کیږي. نو بهتره دا ده چې امریکا خپل موقف کې بدلون راوړي او د زور نه بغیر د مصالحې لاره ونیسي او تر څو دا موضوع حل شي. همدارنګې اردوګان او پوټین دواړو ټرمپ ته دا خبرداری ورکړی دی چې جنگ دې ژر تر ژره متوقف کړي، که نه د عواقب به د نړۍ او د دغې لپاره ښه نه وي.
همدارنګه امریکا یو ځل بیا د ایران په بوشهر اتومي بټۍ باندې برید کړی دی چې کوم یو چې د روسیې تر حمایې لاندې ده. یو څه خپل ساینسدانان خو روسیې ایسي یو څه اوسه پورې ملته شته دی چې دا د روسیې د غبرګون سره مخ شوی دی. روسیې امریکې ته دا کړی چې دی ځکه لا اوس هم دا زما تر چتر لاندې ده دغه بټۍ او دې باندې که ته بمبارد کړې دا مستقیما زمونږ سره د دښمني ده. په عین حال کې نړیوال د اټومي انرژي ادارې دا خبره کړې ده چې په دې کې چې امریکانو بمبارد کړی دی یو کارکون د دې ادارې چې همدغه د اټومي بټۍ دی دا وژل شوی دی، خو دا روسي نه دی بلکې دا یو ایرانی دی چې دې بټۍ کې کار کوي خو د امریکا په دې برید کې وژل شوی دی. همدارنګه 4 کشتیګانې د چینایي چې د کیمیاوي موادو نه لپاره د میزایل چې د جامد مواد دي، ځکه میزایل 2 نوع موادو باندې حرکت کوي او مواد سوځي، یا جامد مواد یا مایع ګیسي. نو دا مایع ګیس او مایع مواد چې استعمالي دا د دې موثریت د دې میزایلونو نسبتا کمی او د تیارول او د دې استعمالولو لږ وخت زیات نیسي، ځکه چې مایع مواد پکې ډېر وخت ساتلی نشي او د جامدو موادو سوځول او تیارول او د هغې ساتل چې مواد پکې ډېر وخت ساتل اسانه دی. نو په دې اساس باندې د چین نه 4 کشتۍ د کیمیاوي موادو لپاره د میزایلونو جوړولو د ایران د هرمز د تنګې نه تیر شوي دي او ایران کې دا لنګر اچولی دی او دا مواد ایران ته رسولي، چې یعنې د معنا دا ده چې ایران به تازه دمه نور میزایلونه هم د جامدو موادو چې د ډېر موثره واقع شوي دي لکه خیبر شکن 4 لکه خرمشهر 4 یا ماغش تاسو ته خیبر 4 یا خرمشهر 4 وایو، دا موثرترین میزایلونه او دا په جامدو دغې باندې حرکت کوي. نو د دې مواد را رسیدلی دي او دا همچنان د دوی لپاره د سردرد باعث ګرځېدلی دی. همدارنګه یو خبر دا دی چې د امارات متحده د صدر اعظم مرستیال خپل په خبرو کې د پاکستان د هغو خبرو ځواب ورکړی دی چې کله دوی د پاکستان خپل 3 میلیارډ ډالر وغوښتل نو پاکستان دا وویل چې دا د په حساب د عزت او د کرامت خبرې وکړلې. نو دا ورته ویلي چې د کوم عزت او کرامت خبرې کوئ تاسو، دا پیسې موږ په 1999 کې تاسو ته درکړي دي او تر ننه پورې 10 کاله ووتل، هر کال تاسو دا تمدیدوي نه راکوئ، خو آخر موږ خپل پیسې درنه غوښتلې چې دومره شرافت او کرامت تاسو کې او تاسو ولې خپله دا قرض خپله نه راوړو چې موږ هم مجبور کړلو چې درنه یې واخلو، چې اوس هم اخیستې دي تاسو موږ ته د اخلاقو درس راکوئ، د اخلاقو درس ځان ته ورکوئ، پاکستان ته ویلي موږ ته د اخلاقیاتو درس مه راکوئ. او آخري خبر مهم خبر دا دی چې 2 ادعاګانې په نړیوال سطح په مختلفو ځایونو نه خبرونو کې را روان دي چې اکثرا غربي دي، چې دغه دا وایي چې ایران کاملا تجهیزات تغییر کړی دی کوم د سطح باندې چې دی اوس مجهز شوی دی، ځکه چې ایران ته دا خطر د ځمکني جګړې او د اټومي حملې ډېر زیات شوی. نو 1500 میزایلونه قاراپیما یعنی د نړۍ په سطح چې دا کې د کوریا شمالي نه ترلاسه کړي چې دا اټومي صلاحیت لري او کوریا شمالي دې پخلی کړی دی چې دا میزایلونه موږ چې کله ایران ته کاملا ورسېده بیا موږ دا خبره افشا کړله چې موږ دا کار کړی دی. په عین حال کې روسیې هم 1000 دانې میزایلونه، هغه میزایلونه چې د امریکا هر ګوټ وغواړي وهلی شي، 18,000 کیلومتره دا سفر کوي، دا په نامه د RS-28 سارمټ باندې یادیږي او دا اټومي اسلحه ده، دا اټوم اسلحه ځان سره انتقالوي. د دې کمال د دې سارمټ دا دی چې دا نه په رادار باندې د مخه نیول کېږي نه په دافع اول د مخه نیول کېږي او بل دا دی چې دا د مخکې دی نه چې کوم ښار ته ورسیږي دا په یو راکټ کې 15 اټومي بمونه دي کی 15 اټومي راکټ بمونه پدې کی، کله چې دا خپل هدف ته نزدیکیږي دا 15 اټومي بمونه ځان نه جدا کوي، چې هر بم وایي چې د ناګاساکي او د هیروشیما د بم په مطابقت لري، یعنی 15 هغه بمونه په یو وخت کې ځي.
که دی زی فرضاً یو خر نه وهي 15 خاره په یو وخت کې وهي او وی دا طاقت لري چې هر میزایل یو خر له منځه وړلی شي. نو د یو دانه سارمټ که د امریکې خواته ځي نو 15 خرونه په یو وخت کې وال کېږي او 1000 دانې د دې نه یې ورکړي دي ایران ته چې دې باندې د امریکا رئیس جمهور په نیمه شپه کې د خوب نه په حساب پاسول شوی دی او د امنیت د شورا جلسه دایر شوې ده او په دې باندې غور شوی دی چې آیا موږ د ایران په مقابل کې اتومي اسلحې ته چې کوم فکر هم کړی او تللی شو که نه شو، آیا اسرائیل ته دا اجازه ورکو که ورنکو، او اسرائیل هم د دې شي نه خبر شوی دی او هغه هم په دې کې اوس په ډار کې دی ځکه چې یو دانه د اسرائیل د ختمولو له منځه وړلو لپاره کافي دی. دا هر یو نه چې استعمال کی که د کوریا شمالي والا استعمال کی او که سارمټ آتش استعمال کی، په دې صورت سره د دې کاملا نظام له منځه وړلی شي. او دا دغه چې د اروپایانو د میزایل باندې نوم ایښی دی سیتان 2 یعنی دویم شیطان یې په دې باندې نوم ایښی دی او دا ډېر قوي ترینه اسلحه ده او ویل کېږي چې 1000 دانې وخته دا ایران ته رسیدلی دي او کله چې دا تکمیل شوي دي د دې اطلاع بیا روسانو علني ورکړي چې دا موږ دا ترانزکشن وکړه، اوس ایران اتومي صلاحیت لري او د ځان نه دفاع کولی شي او دا خبر امریکا ته هم ورکړ شوی دی. تر اوسه پورې په رسمي توګه نه ایران دا خبر تایید کړی دی نه امریکې دا تایید کړی او نه یې رد کړی دی، خو د غربي نړۍ ویلاګران چې دي هغه باخبره لوی ویلاګران چې په هوایي خبر نه ورکوي بلکې موثق خبرونه ورکوي د هغوی د خوا نه دا خبر دواړه تایید شوي دي. دا و زما د نن ورځې خبرونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله دا برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکې. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته راځم تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.